دا په اندونیزیا کې د یوې داسې کورنۍ کیسه ده چې مخونه یې د عادي انسانانو سره ورته نه دي. د سوریا کورنۍ له 6 اولادونو 4 یې د مخ له بدلې بڼې سره ژوند کوي. د سوریا کورنۍ د بابر سای په نوم د سینډروم قرباني ده. د سوریا کورنۍ ډاکټرانو ته ځي ترڅو خپل حالت تشخیص کړي، خو حالت یې جینیټیکي یا وراثي دی او بدلون پکې نشي راتلی. سلامونه. په نړۍ کې ځینې داسې کورنۍ جینیټیکي ځانګړتیاوې لري چې د دوی د ژوند په ټولو اړخونو باندې اغېز پرې باسي. په اندونیزیا کې د سوریا کورنۍ یوه داسې بیلګه ده چې د بدل شویو ظاهري بڼو سره ګډ ژوند کوي. دا کورنۍ د یو ځانګړي سینډروم ښکار شوي چې یوازې په نړۍ کې 25 سلنه وګړي دغه ډول سینډروم لري. خو په دې کورنۍ کې 4 غړي تر خپل اغېز لاندې راوستي دي. سره له دې چې دوی د خپلې بڼې بدلون ته په کتو د نورو خلکو سره د حیرانتیا یا بد نظرونو سره مخ کیږي، خو دوی دا حالت د خپل ژوند یوه مهمه برخه ګڼي او په خوشحالۍ سره ژوند کوي. دوی باور لري چې دا وضعیت د الله له لوري موږ ته یوه ډالۍ ده. دا خپرونه به د سوریا کورنۍ کیسه وړاندې کړي چې څنګه دوی د خپلو جینیټیکي ځانګړتیاوو سره یوه عادي او خوښ ژوند لري او څنګه ټولنه د دوی په دغو بڼو سره مني. راځئ په کیسه ځان پوه کړو. دا په اندونیزیا کې د یوې داسې کورنۍ کیسه ده چې مخونه یې د عادي انسانانو سره ورته نه دي. په نړۍ کې یوازې 25 سلنه وګړي دا ډول سینډروم لري، خو په دې کورنۍ کې د سینډروم 4 وګړي تر خپل تاثیر لاندې راوستي دي. دا په اندونیزیا کې د یوې داسې کورنۍ کیسه ده چې مخونه یې د عادي انسانانو سره ورته نه دي. په نړۍ کې یوازې 25 سلنه وګړي دا ډول سینډروم لري، خو په دې کورنۍ کې د سینډروم 4 وګړي تر خپل اغېز لاندې راوستي دي. دا د سوریا کورنۍ ده. نوموړی په دې هکله وایي حقیقت دا دی چې زموږ د مخونو بڼه بدله شوې، خو موږ دا منلي او ورسره عادي ژوند کوو. موږ شکر ادا کوو، دا د الله تعالی لوري یوه ډالۍ ګڼو. زما په نظر کله چې زه کوچنی وم تل مې ځان کمزوری احساساوه، خو اوس داسې احساس نه لرم. زما د مخ بڼه بدله شوې. مخکې دا ساحه یو څه غوښه نه وه، خو اوس نری شوې ده. زموږ کورنۍ 6 غړي لري، 5 خویندې دي او یو یې زه. دا سینډروم یوازې د انسان په مخ کې بدلونونه راولي، نور بدن د نور انسانانو په څیر عادي وي. د سوریا کورنۍ له 6 اولادونو 4 یې د مخ له بدلې بڼې سره ژوند کوي. د سوریا کورنۍ د بابر سای په نوم د سینډروم قرباني ده. دا یو نادر جینیټیکي اختلال دی چې د بدن د مخ په سیستمونو کې بدلون راولي. دا سینډروم د انسان په مخ، سترګو او ذهن کې اختلالات پیدا کوي. د سوریا کورنۍ یوه غړي وایي ما تل فکر کاوه چې زه له خپلو خویندو او ورور څخه ولې متفاوته یم، خو کله چې لویه شوم پوه شوم چې دا به خامخا له مور او پلار څخه په میراث راپاتې وي. زما خویندو او ورور دا مرض له پلار اخیستی او زه د مور په څیر یم. سره له دې چې خلکو ورته په دې هکله مختلف نظرونه ورکړي، خو دوی پوه شوي چې دا حالت یې جینیټیکي دی، ځکه چې پلار یې هم ورته څیره درلوده، خو مور یې له هغه توپیر درلود. د سوریا کورنۍ خوشحاله ژوند لري. دلته په اشپزخانه کې راټول شوي دي او په ګډه پخلی کوي. د کورنۍ یوه غړي له بلې پوښتي کله چې مو کار په اشپزخانه کې ختم کړو بیا چیرته ځو؟ بله یې په ځواب کې وایي خوب ته ځو، ویده کیږو. په مقابل کې ځواب اوري، وایي نه موږ نه ویده کیږو، بهر ځو ترڅو تازه هوا واخلو. د سوریا کورنۍ ډاکټرانو ته ځي ترڅو خپل حالت تشخیص کړي، خو حالت یې جینیټیکي یا وراثي دی او بدلون پکې نشي راتلی. د کورنۍ یوه غړي مې وپوښته چې دا حالت خو درته کومه ستونزه نه جوړوي. دوی راته وویل موږ فکر کوو چې زموږ دا حالت زموږ ورځني ژوند باندې کومه اغېزه یا ستونزه نه لري، کو بیا هم ستونزه راته رامنځته کوي لکه ستړیا، نو بیا ډاکټر ته ځو. اوس زموږ حالت زموږ ژوند ته کومه مسئله نه ده، نو دا موږ ته مهمه نه ده.
دا کورنۍ په خپل کلي کې د عادي انسانانو په څیر ژوند کوي او د کلي خلک هم ورسره په خوښۍ سره ښه راغلاست او روغبړ کوي. د کلي اوسیدونکو سره مخامخ کیږي. څنګه یاست؟ روغه یاست؟ په مقابل کې د سوریا کورنۍ غړي وایي موږ ښه یو، موږ روغ یو، الحمدلله موږ روغ یو. د سوریا کورنۍ بل غړی د سوریا کورنۍ یوه غړي د خپلې کورنۍ په هکله وایي کله چې موږ د خپل کلي دننه ګرځو هیڅ ستونزه نه لرو، نه څوک په موږ ملنډې وهي، نه څوک موږ ته توهین کوي. خو کله کلي بهر لاړ شو هلته خلک چې موږ یې مخکې نه و لیدلي نو حتما حیرانېږي. کله چې د سوریا کورنۍ دا غړي هندارې ته ودرېږي نو دردېږي او وایي زه له خپلې خور څخه مختلفه یم، وګوره زه ترې ډېر توپیر لرم. د سوریا کورنۍ یوه بله غړي وایي کله ناکله زه بد احساس کوم چې هغوی زما په څیر نه دي. زه یو عادي ژوند لرم له هیڅ ډول سپکاوي، ملنډو یا توهین پرته. خو کله چې هغوی له دې حالته خواشیني کیږي زه هم ورسره خفه یم. د سوریا کورنۍ کیسه د یوې نادرې جینیټیکي ناروغۍ یوه بیلګه ده چې د انسان د مخ ظاهري بڼه په بشپړ ډول بدلوي. خو د دوی د ژوند طریقه او د کورنۍ اړیکې ښایي چې دوی په خپل حالت کې خوشحاله او خوښ دي. د دې کورنۍ غړي د خپلې بدلې شوې بڼې سره په عادي ډول ژوند کوي او د خپلې کورنۍ او د کلي خلکو سره ښې اړیکې لري. سره له دې چې هغوی ځینې وخت د خلکو حیرانتیا او ناپوهۍ سره مخ کیږي خو دوی د دې حالت سره په خوشحالۍ او آرامۍ ژوند کوي. دا جینیټیکي اختلال چې پکې د مخ د بڼې بدلونونه رامنځته کیږي دوی ته کومه جدي ستونزه نه جوړوي. د دې کورنۍ غړي پوهیږي چې دا وضعیت د هغوی د جینیټیکي میراث له امله دی او دوی د ژوند په نورو برخو کې عادي فعالیتونه ترسره کوي. د دې کورنۍ غړي وایي که څه هم کله ناکله د نورو خلکو لخوا د حیرانتیا یا بد نظرونو سره مخ کیږي خو هغوی په ټوله کې د ژوند له دې ډول څخه راضي دي او دا د الله جل جلاله له لوري ډالۍ ګڼي. د سوریا کورنۍ کیسه ښایي چې د ټولنې زغم او ملاتړ څومره مهم دی ځکه چې کله د خلکو ځانګړتیاوې له نورو سره توپیر ولري نو د ټولنې همدردي او ملاتړ کولی شي هغوی سره مرسته وکړي چې د خپل ژوند په هر اړخ کې خپله ارزښتناکه برخه واخلي. د سوریا کورنۍ له دې حقیقت سره مخ ده چې دوی د فزیکي بڼو د بدلون له امله کله ناکله د خلکو د حیرانتیا او مختلفو نظرونو سره مخ کیږي خو د هغوی خپل باور، د کورنۍ ملاتړ او د ټولنې د پوهاوي له لارې دوی خوشحاله او په خپل وضعیت راضي دي.